توجه سره خپل تمام مصروفیات ختم کو او خبرې ته متوجه شو. عزتمند دا یو ډېر ښکلی بابرکته تقریب دی. الله دې د مولانا حافظ کامران سے په علم کې، په تقوا کې، په للهیت کې او په تعلق مع الله کې نور هم برکت واچي. خلک وی علماو څه وکړل؟ قسم په الله علماو چې څه وکړو نو د قیامت د سبا پورې به دا بل څوک نه کړي. ستا د پیدایش نه وارې ستا د موت پورې چې څومره اهم سرګرمۍ ستا په ژوند کې راځي نو دا تمام د علماو نه بغیر ته نشي پوره کولی. چې پیدا شي په وخت کې آسان د عالم کوي. چې کله ستا د تحنیک ضرورت راشي نو تحنیک د عالم کوي، نوم د عالم کېږي. او چې کله ته د ځوانۍ ته نږدې شي نو مونځ درته امام ښیي، عالم ښیي. او بیا کله چې ته د دنیا نه رخصتېږې نو په ابتدا کې چې کله ستا نکاح کېږي نکاح د عالم کوي. او چې کله رخصتېږي نو اخري رخصتي د عالم کوي. د دنیا پورې ټوله د عالم نه تاو راتاو ده. او تاسو ته پته ده چې کله ورځ د قیامت شي نو هم په دې عالمانو ته موږ محتاج یو. الله جل جلاله به موږ ته حکم د یو خبرې کوي نو موږ ته به علم نه وي چې څه وغواړو الله نه، نو بیا به دې علماو ته کېږو. یاد وساتئ په مخ د ځمکه د دې علماو نه خیرخوا بل څوک نشته. نن چې ستا بچو قرآن وي الحمدلله نو دا د دې علماو برکت دی. ته چې کله خپل بچي ماله راولې د هغه په لاس کې پستول وي، د هغه په لاس کې چرس وي، د هغه په لاس کې رویل وي، لیکن الحمدلله کله چې ته زما د مدرسې نه بوځې، کله چې ته زما د خانقاه نه بوځې، کله چې ته زما د جومات نه بوځې، د عالم د صحبت نه بوځې، قسم په الله د دې بچي په لاس کې قرآن وي، د دې بچي په زبان قرآن وي، د دې بچي سترګې په قرآن لګي، د دې بچي قدمونه قرآن ته اوچتېږي. او یاد وساته چې کله نسبت د قرآن سره راغی نو چې د قرآن سره د کومې میاشتې نسبت راغلی هغه میاشت مبارک ده، د کومې عشرې نسبت راغلی هغه عشره مبارک ده، د کومې فرشتې نسبت راغلی هغه فرشته مبارک ده، د کوم پیغمبر نسبت راغلی هغه پیغمبر مبارک دی، د کوم زبان نسبت راغلی هغه زبان مبارک دی، د کوم سترګو نسبت راغلی هغه سترګې مبارک دی، د کوم لاسونو نسبت راغلی هغه لاسونه مبارک دی، د کوم قدمونو نسبت راغلی هغه قدمونه مبارک دی، د کوم دماغ نسبت راغلی هغه دماغ مبارک دی. او یاد وساتئ چې د کومې کپړې نسبت راغلی هغه کپړه مبارک ده، د کومې کپړې نه علاوه د کومې کانټې نسبت راغلی هغه کانټې مبارک ده، د کوم خار نسبت راغلی هغه خار مبارک دی. وهذا کتاب انزلناه مبارک. الله وایي دا کتاب موږ نازل کړی دا برکتونو والا دی. نن ستا د بچي ناسته برکت والا، نن ستا د بچي ګرځېدل برکت والا، نن ستا د بچي خوب برکت والا، نن ستا بچي ته کوم مقام ورکړو دا قرآن ورکړو. قرآن ورته چا ښودو؟ دا ورته عالم وښودو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقال لصاحب القرآن، دې صاحب قرآن ته به وویل شي اقرأ اقرأ قرآن لنا وارتقي، د جنت په درجو باندې خیږه، ورتل په قرار لنا کما كنت ترتل في الدنيا، لکه دنیا کې چې څنګه په قرار لوستلو. نن حافظ کامران صاحب تا د 500 بچي حافظان درکړه الحمدلله. سستا د ډاکټرېټ عہدې ته سلام کو، سستا د انجینرۍ عہدې ته سلام کو، سستا تمام دنیا عہدو ته سلام کو. خو لیکن یاد وساته دا دنیا ستا عہدې چې دي نو د موت نه بعد به په دې دیوال باندې پاتې شي. قسم په الله که ته یو ډیویژن سره قبر ته ویسې، لیکن نن مولانا کامران چې ستا بچو ته
इंशाअल्लाह जन्नत तजान सरोड़ी और दबी ओहदी बरकत बांधे लस कसान के जहन्नम में वाजिब शिवे आग कसान में जहन्नम में रोजा से जन्नत करे सका फरमाए ये कालो ले साहिब कुरान ये साहिब कुरान तब उन्हें निशी इकरा कुरान लोला और ताकि जन्नत का दर्जों पाने खींचा वरत्तिल करार लोला कमा कुंता तुरत्तिल फिर दुनिया समझ दुनिया के था करार लुस्करो فإن منزلك عند آخر آية تقرأها آخری مقام آره کله آخری آیت د قرآن ته ورسېږي قربان شم ستا د دنیا ډیګرې دا به یو نسبت ختم شي ستا بچي له الله کوم مقام ورکو او بیا وره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصيام والقرآن يشفعان للعبد دا روجا او دا قرآن با دا بنده به حق سپارش دی